د سویډن په مرکز سټاکهولم کې دا میوزیم له عادي هغو لږ جدا دی. دلته چې تاسو څه ګورئ په اصل کې هغه شان نه وي. دا میوزیم د لیدونکو لپاره داسې ډیزاین شوی چې د هغوی سر ورباندې نه خلاصیږي او نظر ته یې دوکه ورکول کیږي. دلته ستاسو مزغو ته دوکه ورکول کیږي. هغه شیان چې تاسو یې ګورئ همیشه هغسې نه وي چې تاسو ته ښکاري. دا ستاسو دماغ سوچ ته اړ کوي. تاسو باید فکر وکړئ چې رښتیا څه دي. دا میوزیم د دې لپاره جوړ کړل شوی چې ساينس او تفریح یو ځای کړل شي او په سوشل میډیا په خلکو کې مقبولیت ترلاسه کړي. دا میوزیم د هغو خلکو لپاره د دلچسپۍ وړ دی چې د دې شاته په استعمالیدونکي ساينس پوه شي. موږ خوښوو چې دا تعلیمي دی او تاسو طبیعت او د لید ساينس زده کوئ. دا شان میوزیمونه د نړۍ په نورو ښارونو لکه پیرس، میامي، برلین، بارسلونا، لاس ویګس، ممبئی، شنګهای او لندن کې هم شته. په 2022 کې پرانستل شوی د پیراډاکس میوزیم ته له 15 لکو څخه ډیر لیدونکي ورغلي دي.